ګرانو وطنوالو، یوه موضوع غواړم افغانستان عظیم ولس ته روښانه کړم. هغه دا چې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت ته د طالبانو په ورکول شوي لیست کې 400 داسې زندانیان شامل دي چې د هغوی په اړه د افغانستان ولسمشر د هیواد د اساسي قانون او د جزا قانون په اساس له زندان څخه د هغوی د خوشي کولو صلاحیت نه لري. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ په بشپړه توګه د دغه زندانیانو د خوشي کولو په هکله منفي ځواب ورکړو. دا چې په دې هکله زه د منتخب ولسمشر په توګه صلاحیت نه لرم، غواړم په ډېره کمه او نږدې موده کې د افغانستان عظیم ولس ته مراجعه وکړم او له هغوی څخه مشوره وغواړم. بیا تکراروم، زه د دوی د خوشي کولو صلاحیت نه لرم. زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.